بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالیو ماشومانو. د نن ورځې درس ته مو هم ښه راغلاست وایم. نن به موږ تاسې د جمع د عملیې ازموینه چې یو څو سواله یې پاتې وو په تاسو د کتاب په اوومه پاڼه کې هغه به نن موږ تاسې حل کړو. زه د کتاب په اوومه پاڼه او دریم لوست ده. زه هم صفي الله حکیمي ستاسو د ریاضي استاد یم. راځئ څخه خپل درس شروع کړو. موږ تاسې پرون د جمع د عملیې په ازموینه باره کې وغږېدلو او ومویلې چې د جمع د ازموینې لپاره موږ تاسې د تفریق د عملیې نه ګټه اخلو. څنګه کوو دا کار؟ د حاصل د جمع نه د حاصل د جمع نه د جمع اجزاو یو ترې منفي کوو. موږ تاسو ته باید بل جز راکړي. که بل جز رانه که حتمي موږ غلطي کړې ده. نن به زه امتحاني تاسو ته یو سوال په غلطه طریقه حل کړم او دویم ځل به یې په صحیح طریقه حل کړم او تاسو ته به یې در وښایم چې موږ تاسو څنګه غلطي هم کولی شو په دې سوال کې. موږ تاسې پرون فعالیت 2 سواله مو حل کړله. پاتې سوالونه به نن موږ تاسې سره حل کړو. صحیح ده؟ دلته دریم سوال راخلو. دریم سوال راخلو لیکو یې درې دا د موږ تاسې دریم سوال 3450 1650. صحیح ده؟ دغه به موږ تاسې حل کړو. اوس به قصدي دا سوال تاسو ته غلط رقم. صحیح ده؟ غلط حل دلته به درته ولیکم. غلط حل غلط به درته حل کم. بیا به امتحان کم در وښایم چې په امتحان کې موږ تاسو ته معلومیږي چې موږ تاسو دا غلطي کړې. دلته به وړوکۍ غلطي وکړو. صحیح ده؟ 15 11 نه مثلا 12 لیکو. صحیح ده؟ یو حاصل راځي دلته. یو 15 شپږ 14 نه راځي 5 لیکو. صحیح ده؟ یو حاصل راغی دلته. یو 4 نور به غلطي نه کوو. 5 5 شپږ 11 یو حاصل راځي. یو 3 4 یو 5. دغه موږ تاسو په غلط طریقه حل کړ. صحیح ده؟ راځئ اوس د امتحان کو. موږ تاسو ته باید امتحان کې راوښودل سي چې موږ تاسو غلطي کړې که نه؟ زه خو قصدي د غلطي وکړه. اوس راځئ دلته یې وازمایو. ازموینه. په دې ازموینه کې 50 حاصل جمع راخلو. 50,152. دغه نه یو د جمع جز ترې منفي کوو. 1650. ما امتحاني به دا راواخیستله. صحیح ده؟ دا ترې منفي کوو. له 2 نه 5 نه ورته راقرض کوو 12. 12 نه 5 لاړ شي 9. دلته پاتې شو 4. یو ورته راقرض کوو کېږي 14. 14 نه چې ولاړ شي 9. دلته پاتې شو 0. یو ورته راقرض کوو کېږي 10. له 10 نه چې شپږ لاړ شي 4. دلته پاتې شو 4 نه ولاړ شي 3. 3 سره 8. دلته څو دي؟ 3,450. ومو لیده؟ موږ تاسې ته غلط عدد راکړل سو. نو موږ تاسې که چیرې غلطي کوو په ازموینه کې راته ښکارېږي چې موږ تاسې غلطي کړې ده. اوس راځئ چې په سمه طریقه حل کړم او وګورئ چې په ازموینه کې موږ تاسو ته راښیي چې موږ صحیح حل کړی دا سوال که نه. راځئ څخه دا کار وکړو. همدا سوال به بېرته له سره حل کړو خو دا وار به په صحیح طریقه 3 4 5 شپږ 1 شپږ 5 دلته به صحیح حل وکړو. صحیح ده؟ دا غلط و. نو موږ تاسو ته په امتحان کې معلوم شو چې دا غلط ده. دلته به صحیح حل کړو. 5 څو کېږي؟ 11 یو حاصل لرو. یو 5 شپږ 14 یو بل حاصل لرو. یو 4 5 شپږ 11 یو حاصل لرو. یو 3 4 یو 5. یعنې بیا وګورو 5 11 یو حاصل لرو. یو 5 شپږ 14 دلته 3 پرېږدو. یو حاصل راځي. یو 4 5
پنځه شپږ 11 یو دلته پرېږدو یو حاصل راځي یو دوی څلور یو پنځه 100 اوس د امتحان نمبر لپاره څه کار کوو همدغه د جمع حاصل راخلو او د جمع د اجزاو نه یو نه راکموو ښه 50,000 110 نه مثلا دغه راخلو 1,615 او یا دا که چیرې موږ تاسې منفي کو موږ تاسو ته باید دوم جز راکړي صحیح ده که نه که موږ تاسو بیا هم غلطي کړې ښه له 1 نه 5 نه زیات ورته راقرض کوو کېږي 11 نه 15 لاړ شي پاتې شو څو شپږ دلته څو پاتې شو 2 نو 2 نه 9 نه زیات ورته راقرض کوو کېږي 12 له 12 نه چې ولاړ شي څو پاتې کېږي 15 دلته پاتې شو 0 له 0 نه شپږ نه زیات ورته راقرض کوو کېږي 10 له 10 نه شپږ لاړ شي 4 دلته پاتې شو 5 یو هم قرض ورکړی و 4 نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي 4,050 آفرین ومولیده موږ تاسې غلطي ونه کړه نو د جمع د عملیې ازموینه موږ تاسې ته په منفي کې پیدا کېږي موږ تاسې په منفي کې ازمویلی شو چې موږ تاسې غلطي کړې ده او که غلطي مو نه ده کړې ماشاءالله آفرین هیله چې دا سوال مو زده کړی راځئ چې بل سوال موږ تاسې سره وګورو څلورم سوال ښه څلورم سوال به هم موږ تاسې حل کو څلورم سوال به هم موږ تاسې دلته حل کو دلته موږ تاسې درې خانې بیلوو چې عدد باندې د عدد په لوستلو باندې عدد وکولی شو چې ولولو 9,942,002 او له هغه نه به موږ 10,000 له دې خوا نه یې ولیکئ چې غلطي درنه ونه سي د هر رقم او د یویز لاندې به د یویز عدد لیکل کېږي د لسیز نه به د لسیز لاندې به د لسیز عدد او همداسې د سلیز نه به هم سلیز ښه 0 1 دغه به موږ تاسې سره جمع کو وروسته به یې بیا امتحان هم کو صحیح ده 2 او 5 اوه 0 اوه اوه ښه لږ یې پاس تاسو ته ولیکمه 0 اوه اوه 0 او 8 8 4 او 0 4 شپږ او یو اوه دلته بل عدد نه لرو چې ورسره جمع یې کړو نو خپله دا راکوزوو دلته هم دا راکوزوو څو ده دا عدد 9,944,872 د دې د امتحان لپاره د ازموینې لپاره څه کار کوو د حاصل د جمع نه راخلو یو د جمع جز منفي کوو دا هلته به ازموینه وکړو ازموینه ښه 9,944,872 یو د جمع جز را منفي کوو هر یو چې تاسې غواړئ راځئ دا کم کړو ترې 9,640,000 ښه څو ده دا عدد 9,944,002 ښه له 7 نه چې 2 لاړ شي 5 له 7 نه چې 0 لاړ شي 8 8 نه چې 0 لاړ شي 8 4 نه چې 4 لاړ شي 0 7 نه چې 6 لاړ شي 1 7 نه چې 7 لاړ شي 0 9 نه چې 9 لاړ شي 0 صفرونو چپه خوا یقین خواړه معنا نه لري نو اوس تاسې وګورئ چې دغه او دغه یو شی دي که نه یو شی دی ښه هسې یو شی دی موږ تاسې دغه سوال په بریالیتوب سره حل کړه هېڅ موږ غلطي نه لرو د امتحان لپاره د خپل ځان د اطمینان لپاره ضروري نه ده دا یو جز تاسو ته درکړي بس موږ پوه شو چې غلطي مو نه ده کړې خو د ځان د اطمینان لپاره کولی شئ چې تاسې دوم جز هم ترې منفي کړئ صحیح ده راځئ چې دا کار هم ښایي وکړو د حاصل د جمع نه بل جز ترې منفي کوي 5 اوه 8 0 1 مخکې مو 9,944,000 منفي کړل دا به 10,000 ترې منفي کړو
له 7 نه چې 5 لاړ شي 2 له 7 نه چې 7 لاړ شي 0 له 8 نه چې 8 لاړ شي 0 4 نه چې 0 لاړ شي 4 له 7 نه چې 1 لاړ شي 6 دلته بل عدد نه لرو خپله راکوزوو بل عدد دلته نه لرو نه په خپله راکوزوو صحیح ده دلته څو اوس 9,940,2 9,940,2 رایه که بل جز که نه رایه که نو موږ تاسې غلطي نه ده کړې هیله چې نن ورځې درس مو هم زده کړی دلته موږ تاسې یوه کورنۍ دنده هم لرو راځئ چې نن ورځې کورنۍ دنده هم تاسو ته لږ تشریح کړم تاسې به په خپلو کورونو کې حل کوئ تر ټولو لوی 2 رقمي عدد له کوچني 2 رقمي عدد سره جمع کړئ څه وایي غوږ ورته ونیسئ تر ټولو لوی 2 رقمي عدد 2 رقمي عدد تر ټولو لوی کوم ده مثلا 10 شل 10 40 50 شپېته اویا 90 سل 3 رقمي عدد ده سل څو خانې لري سل 3 خانې لري که نه سل 3 رقمي ده نو له ټولو نه لوی 2 رقمي عدد څو ده 9 نوي ده که نه تر ټولو لوی 2 رقمي عدد او له کوچني 2 رقمي عدد سره کوچنی 2 رقمي عدد کوم ده همداسې چې بېرته راکوز شو 9 نوي اوس مثلا 80 اویا شپېته 50 څلوېښت 30 شل 10 9 یو رقمي ده نو له ټولو نه کوچنی 2 رقمي عدد 10 ده صحیح ده کوچنی 2 رقمي او لوی 2 رقمي اعداد دي که نه دا به موږ تاسې څنګه کوو سره جمع کړئ وروسته یې وازموئ دا تاسو کار ده عدد مې درکړی سره جمع یې کړئ وروسته یې خپله وګورئ چې دغه جمع مو صحیح ده که نه او بیا به دغه سوال هم تاسې ګورئ جمع کوئ به یې او ازموئ به یې ښه هیله لرم چې د نن ورځې درس مو هم زده کړی وي څه سوال مو درلوده پوښتنې مو درلودې موږ ته یې راواستوئ د الله په امان